د ښځې او د خاوند تعلق او ربط چې جوړیږي هغې ته ویل کېږي نکاح. د نکاح د وجې نه د ښځې او د خاوند د ربط او تعلق جوړ شي، او د نکاح د ماسیوا که د یو پردی سړی د پردی ښځې سره تعلق او ربط ساتي نو دا حرام او ناجایزه کار دی. د نکاح د وجې نه پاک دامنی پیدا کیږي، د نکاح د وجې نه په معاشره کې خوشحالي پیدا کیږي، او د نکاح چې کم ضد دی هغې ته ویل کېږي زنا. نو زنا حرامه ده. که سړی خدای مکه زنا کوي، که ښځه زناکاره وي، دا حرام کار کوي، دا د الله نافرمانی کوي، دا د رسول الله مبارک نافرمانی ده. او زناکار سړی او زناکاره ښځه د دې دنیا هم ذلیلوي او آخرت هم ذلیلوي. که توبه ونه ویستله او که توبه وویستله چې آینده دپاره به غلط کار نه کوو نو الله به پرې رحم وکړي. ځکه چې د مؤمن مسلمان دپاره دا لوی شان دی، دا د مؤمن دپاره لوی د کمال خبره ده، او خاص کر د رسول الله مبارک د دې امت دپاره، او د هغې په برکت سره، د رسول الله مبارک په برکت سره چې الله په موږ باندې څه د ډېرې پردې اچوي. مخکینی قومونو کې به چې چا ګناه وکړه واوره نو سهار به چې دی راپاڅېدو فرشته به الله را لېږلی و، د هغه په دروازه به لیکلي شوي دي پلانکي بیګا دا ګناه کړې ده. لیکن زمونږ د رسول الله مبارک په برکت سره په امت باندې دا دومره لوی احسان، الله وایي ته ګناه وکړه ای بنده، خو تا که توبه وویستله زه به ستا دا ګناه د فرشتو نه میره کړم. حضور علیه السلام حدیث دی چې کله انسان نه ګناه خطا وشي او دی په اخلاص سره توبه وباسي نو دا شوله چې د اړو دا ګناه کړی نه ده. تایب من الذنب کمن لا ذنب له. د توبې د ګناه نه توبه ویستل، ګناه وشوله، خطا وشوله، توبه وویستله، حضور علیه السلام وایي داسې شوله چې د اړو ګناه څه دی کړی نه ده. او الله وایي زه د فرشتو نه میره کړم، فرشتو نه. الله ډېر مهربانه بادشاه دی. نو د ښځې او د خاوند ربط چې جوړېږي په څه سره جوړېږي؟ په نکاح سره. نو په دې خاوند باندې لومبی حق د ښځې دا دی چې کله نکاح تړي نو په نکاح په دوران کې څه دی یو شرط چې هغې ته ویل کېږي مهر. او دا مهر دا د الله تعالی حکم دی. قرآن کې الله وایي تاسو خپلو بیبیانو ته مهرونه ورکې. الله وایي چې کله تاسو نکاح تړئ تاسو مهر ورکې. مهر د مهر د وجې نه څه دی نکاح صحیح کېږي، چې په کوم نکاح کې مهر نه وي نکاح نه صحیح کېږي. ګورئ د دې مهر دپاره خپل مقدار دی، څومره مهر ورکول پکار دي. نو د کم نه کم مهر چې دی هغه 10 درهمه دی. څونه دی؟ 10 درهمه. دا یاد ساتئ، کم نه کم مهر څونه دی؟ 10 درهمه دی. او بیا چې دی نور عرف ته کتل پکار دي. د چا په خاندان کې یو عرف دا چلیږي چې کالې ورلو کی په مهر کې، د چا په خاندان کې دا عرف چلیږي چې د خاوند چې څومره حصه وي د سړي هغه نیمه حصه ښځې له ورکي. دا هم ښه طریقه ده، خو کم نه کم مهر څومره دی؟ 10 درهمه. 10 درهم د نن سبا په دې زمانه کې څونه جوړېږي؟ 7,000 یا 8,000 د دې دواړو ترمنځ 7,000 او 9,000 8,000 پورې د څه دی دا جوړېږي. دا کم نه کم مهر دی. او زیات چې د خاوند څومره وس کېږي، زیات چې څومره ورکولی شي وردي خپل وس ته دی ګوري، د وس نه زیاته دی نه کوي. او بله دا چې د نکاح په دوران کې چې کم مهر مقرر کېږي همدقه مهر به څه دی دا به ښځې له ورکوي. که د نکاح نه پس خاوند ښځې له مهر نور هم زیات کو، مثال ورته وایي چې ښځې تا له مې 2 تولې کالې په مهر کې کړو 4 دې شو، او خاوند وس کېږي نو بلکل زیاته ولی شي وله، خو کمی به ورله نه. چې کم د نکاح په ټیم کې کم مهر مقرر شو اقا مهر به د هغې نه به کمی نه او زیاتولی شي ورله. په خبره باندې پوه شوې؟ او دویم نمبر دا خبره چې په خاوند باندې دا لازم دی چې څنګه نکاح وشي د یو ښځې سره کم مهر مقرر شي چې هغه مهر څه دی ښځې ته حواله شي. په خبره پوه شوې؟ دا په خاوند باندې دا حق دی د دې ښځې چې د نکاح په دوران کې چې کم مهر
مقرر شي چې دا څه دی دا ښځې ته حواله کړي دا ښځه د دې مالکه شوله په دې کې به د خاوند د تصرف څه کار نه او که یو ښځې په خوشحالۍ باندې خپل خاوند ته وبخي دا مهر چې خاوند تا چې ماله کوم مهر راکړی مې تا ته وبخلو زما د طرف نه تا ته څه دی هغه معاف شولو نو بالکل معاف کولی شي ښځې ته دا اختیار شته خو که ښځې نه معاف کوي او خاوند دې په زور غواړي لکه بعضې سړي داسې شته که نه څنګه نکاح وشي د واده لومبۍ شپه لا تېره نه چې سړی ښځې ته ناستې شته داسې قمقل خلک شته مالم یو څو ورځې مخکې مې یو کس راغلی 2 ورځې پسې ښځې ته ویې وي شابه ما ته دا مهر معاف کا مې څونه مهر د ښځې له مقرر کړی دی وي 100,000 روپۍ 100,000 روپۍ مهر او ښځې سره په دې جګړه وه 2 ورځې پس ښه دا اوس شوي دا یو میاشت نیم مخکې ښځې سره په دې جګړه واچوله چې شابه ما ته به دا 100,000 روپۍ مهر معاف کې نو لوی باس ښځې ورته نه دا زما مهر دی نه در کوم خاوند ورته کار سي دا به ماله راکې دا به ما ته معاف کې دا 100,000 روپۍ نو لوی باس او لوی مباحثه وه پې دا د ښځې حق دی حق دا په سړي باندې دا حق دی او دا حق چا مقرر کړی دا الله مقرر کړی ومتعوهن اجورهن الله قرآن کې وایي چې تاسو د خپلو ښځو ته خپل مهرونه ورکې نو یو حق د خاوند څه دی لکه د ښځې حق څه دی په خاوند باندې چې مهر بوله د نکاح په دوران کې ورکوي 2 نمبر حق په دې سړي باندې هغه دا دی چې دا سړی به د دې ښځې د کور د کوټې د دې انتظام به کوي په خبره پوه شوې په سړي باندې دا لازم دی چې د ښځه په نکاح واغېستله نو دی به د خپلې ښځې دپاره کوټه دا به له جوړوي زموږ پښتانه په دې کې ډېر تکړه دي اله واده کوي زویله چې اول ورله څه جوړه کړي کوټه جوړه کړي ورګه لا کوټه خو نشته که نه چې کوټه جوړه شي بیا به څه دی بیا به واده کوو نو دا ښه خبره ده دا د ښځې حق دی خاوند باندې دا لازم دی چې دا به څه دی دا به د ښځې له ځان له کوټه ورکوي او که وسې کېږي ځان له کور دی ولا ورکړي دا چا خپل وس مطابق دی نو دا 2 حق شولو او 3 نمبر حق دا دی چې خاوند به ښځې له نان نفقې انتظام به کوي وله داسې به ني چې ښځه یې راوستله او خاوند بیا څه دی لالا د کار روزګار نه کوي ښځه باندې لږې تنده تېروي داسې به ني ګورئ دا په خاوند باندې د ښځې دا خرچه دا واجب د واجب لازم او ملزوم ده پې دا ښځه چا له راغلی دا هم د خاوند له راغلی خاوند به ورله ګټي خاوند به څه دی ګټي او ښځه به په کور کې څه دی تیاری خاوند له به هم ورکړي بچو له به هم ورکړي په خپله به هم خوري په خبره باندې پوه شوې او د حضور علیه السلام یو صحابي حضرت سعد رضی الله تعالی عنه او دا حضرت سعد داسې صحابي چې دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د رسول الله مبارک د پوجانو کمانډر تیر شوی دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه او دومره بختور صحابي دا حضرت سعد چې رسول الله مبارک دته د جهاد په دوران کې دته څه دی یو دوام کړی وه او رسول الله مبارک او حضرت سعد شا په شا یو بل ته داسې کلک ولاړو یو طرف ته حضور علیه السلام غشي وشتل او بل طرف ته حضرت سعد غشي وشتل او رسول الله مبارک حضرت سعد ته دا دعا وکړه ارمی یا سعد اے ساده غشي اوله په کافر باندې کافر اوله او د الله نه دا دعا کوله حضور علیه السلام وی یا الله حضرت سعد دا غشي دا په کافر باندې مکمل او برابر ولګي نو چې حضرت سعد به غشي خوشي کو بس هغه په کافر باندې څه مکمل لګېدلو دا دعا د چا د حضور علیه السلام نو دا حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دی کمزور شو بوډا شو نو حضور علیه السلام د تپوس ته راغلو بیمارو دی تپوس ته حضور علیه السلام راغی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورسره ناست و ورجی نو دا حضرت سعد حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وی چې حضرت زما په کور کې یو لور ده یو می بیبي ده یو می لور ده او زما د کجور یو باغ دی غټ باغ مې دی زما زړه دا غواړي چې زه دا باغ څه دی دا د خپل جون باندې زه دا باغ څه دی دا مکمل د الله په لار کې تقسیم کما تاسو به خبره پوه شئ
حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وی نه، وی بالکل نه. وی حضرت که دستاسو اجازت وی نیم به تقسیم کم، نیم. حضور صلی الله علیه وسلم ورته نه. بیا ورته حضرت صاد ورته حضرت که دستاسو اجازت وی دا باغ به 4 حصې کما، 3 حصې به د الله په لار کې ورکم او 1 حصه به څه دی دا به خپل ځان ته او بچو ته پرېږدم. د دواړو جهانو سردار ورته وی نه، وی دا باغ چې دی دا 4 حصې کا، 1 حصه چې دی خپلو بچو ته پرېږده، دا 1 حصه د الله په لار کې ورکو، دا 3 حصې سره دا ځان ته پرېږده. 1 حصه سره دا د الله په لار کې ورکا او دا 3 حصې باغ سره دا خپلو بچو ته خپل ځان ته پرېږده. بیا ورته حضور علیه السلام ورته وی چې که ته وفات شولې نو ستا نه پس ستا بیبي ستا دا بچي به څه کوي؟ دا به چا ته پاتې کېږي؟ د دې خپلو بچو د دې خپلې ښځې د نان نفقې انتظام کول پکار دي. په دې باندې تاسو پوه شئ په دې حدیث مبارک باندې حضور علیه السلام ورته چې په تا باندې د خپلې بیبي او د دې خپلې لور او د دې بچو هغه نان نفقه واجب ده، دا به وله ورکې. حضور علیه السلام حضرت سعد منې کولو ورته وی دا خپلې ښځو بچي ته دا پرېږده، دا به بیا ستا د وفات نه پس بیا محتاج بی. په خبره باندې پوه شوې؟ نو د خاوند نان د ښځې نان نفقه په چا لازم ده؟ په خاوند باندې. 2 نمبر وورجي حضور علیه السلام به په کور کې د خپلو بیبیانو سره ډېر ښه ژوند تېرو. رسول الله مبارک حدیث دی وی د خپل اهل و عیال لپاره زه ډېر ښه یم او وی په تاسو کې د ټولو نه ښه سړی هغه دی چې په کور کې د خپلې بیبي سره ښه وي. په خبره پوه شوې؟ موږ ښه سړی چاته وایو چې کور کې درز دوز په ښځه راباندې کې وی ټکوي وی سړی، دا وی سم نر سړی دی که نه وي ښځه وټکوله، دا د ټول نه احمق سړی دی. دا هم درته ویم چې ښځه به په کومو حالاتو کې به ښځې له ډب ورکړي، هم درته اخر کې بیا ویم هسې پسې به ښځه نه وخې. ګورې رسول پاک صلی الله علیه وسلم منع کړې ده تاسو بیبیانې هسې پسې مه وخئ. حضور علیه السلام وی چې په تاسو کې بهتر هغه سړی دی چې کم سړی د خپل کور کې د خپلې بیبي سره ښه دی، او په تاسو کې بدترین هغه سړی چې کم سړی د خپلې بیبي سره بدترین دی. نو کور کې د بیبي سره ښه حالت تیرول پکار دی. واوره مړه د حضور علیه السلام سیرت چې وګورې که نه او به پسقېږي، بالکل به پسقېږي چې زموږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم څومره ښکلې زندګي تیره کړې ده. یو ځل رسول پاک صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره تلو جهاد دپاره، غزوې دپاره تلو. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم به دا عادت و چې کله به په سفر باندې تلو، که د دعوت په سلسله به تلو، که د جهاد په سلسله به تلو، که اول نه د تجارت په سلسله به تلو، نو حضور علیه السلام به ځان سره یو بیبي بوتلله. دا د هغې طریقه وه. بیبي به یې بوتلله، د اوښې د پاسه به یې کیجاوه تړلې وه، په هغه کیجاوه کې به د حضور علیه السلام بیبي به ناسته وه. دا زه چې تاسو ته څه ویم دا ګورئ قسم بالله دا په حدیثو کې دي. ګورئ دا په احادیثو کې، دا په بخاري شریف کې او په مسلم شریف کې او په مشکات شریف کې دي. دا ګورئ دا د حضور علیه السلام نه ثابت دي. ګورئ نو حضور علیه السلام به ځان سره یو بیبي خامخا بوتلله. نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا حضور علیه السلام سره روانه شوله سفر باندې. رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی تاسو ما نه مخکې ځئ، تاسو ما نه مخکې ځئ. رسول پاک صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه سره روانو، صحابه کرام داسې لرې لاړل، ای خو مخکې روانو سفر یې کو، د پیغمبر علیه السلام ورسره د خپله بیبي یو ځای روانو، شاته روانو. نو حضور علیه السلام چې داسې نظر وکړو، صحابه کرام د نظر نه پناه شول، څوک نو. نو حضرت عایشه صدیقی رضی الله تعالی عنها ته وی عایشه خوښه دې نه ده، راځه چې لږه منډه ووهو. قسم په خدای دا په حدیث وو، تاسو اورېدلي نه دي. دا تاسو به سوچ چې د استاد څنګه خبرې کوي، دا د حضور علیه السلام نه ثابت دي. وی عایشه خوښه دې نه ده، راځه چې لږه منډه ووهو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم او حضرت عایشه ابی د امهات المؤمنین د ټول امت مور ده. الله تعالی د حضرت عایشه په باره کې په قرآن کې څومره آیتونه نازل کړي دي. دواړه روان شول چې منډه څنګه شروع کړله
رسول الله مبارک ته مخکې شولو، حضرت عایشه به یې شاته پاتې شوله. چې څنګه یو ځای شول، عایشې به یې ته وایي ما خو درنه منډه وګټله، زه خو درنه مخکې شومه. داسې ښکلی ژوند تېرول پکار دي. نن سبا شی بدل دی وروره، کور کې به خپلې ښځې ته سم تندې را پړسولي، داسې ده که نه ده؟ او سم یو بلا ورته په کور کې ښکاري، او بهر چې دی د پردو جینکو سره به څه دی اټی پاټی کوي، بهر به څه دی د پردو جینکو سره به څه دی چکرې وخي. زه خو وینم، ما ته دا څه پته ده. وایي دا خلک کور کې به خپلې ښځې ته حق نه ورکوي، بهر به پردی ښځې ته دا مې خور ده، پردی ته به وي دا مې خور ده او دا مې مور ده. خپلې ښځې ته چې دی حق نه ورکوي، خپلې ښځې ته دشمن په نظر ګوري، او پردی ته به څه وي دا مې خور ده. نو اول خوري، اول موري، بیا خور شي، بیا سی. تاسو ته ښه پته ده. ډېر احتیاط پکار دی. نو حضور علیه السلام حضرت عایشې بې ته وایي ما خو درنه منډه وګټله، ضد خو مې درنه وګټلو. بیا ډېره موده پس ژوند تېرېدو، ډېره موده پس بیا حضور علیه السلام او عایشه ابۍ بیا هم په دغه میدان باندې بیا راتلل. دا هغه ټیم چې حضور علیه السلام بدن نه لږ کمزوره شو، بوډاوالي حالت ته لږ مایله شو، کمزور حالت شو. دا هغه ټیم و، بیا ډېر وخت پکې تېر شو. نو د دواړو جهانو سردار حضرت عایشې به یې ته وایي عایشې بیا منډه وخو نه. هغه ورته راځئ حضرت چې بیا منډه ووهو. چې څنګه بیا منډه ووهله، نو یو روایت کې راځي چې حضور علیه السلام ته پخپله شاته پاتې شو، پخپله څه دی شاته ته پاتې شو، او حضرت عایشه ابۍ څه دی اتې مخکې شوله په منډه کې. نو حضرت عایشه ابۍ حضور علیه السلام ته وایي دا پیره خو درله ما وګټله. د دواړو جهانو سردار ورته څه وایي تلکه بې تلکه، اول ځل درنه ما ګټلې وه، دا پیره تا وګټله. موږ پښتانه څه وایو لکه میچ ډرا شو، وایو که نه وایو؟ اول تا وګټله، بیا څه دی ما وګټله، بس برابر شوله. تلکه بې تلکه بس برابر شوله. داسې ښکلی ژوند حضور علیه السلام تېر کړی دی، داسې د مینې محبت ژوند دی تېر کړی دی. که چېرته زموږ په کورونو کې داسې د مینې محبت ژوند شلو، بالکل دا معاشره به دا به د امن طرف ته ځي. او موږ خلک